د ضلع بونیر د عوامو د پاره یو لویه خوشخبری ستاسو د سہولت لپاره د سواړی په مقام باندې یونیورسيټي او بونیر ته بالکل مخامخ شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر چې پکې د هر قسم مرض په ګارنټي سره علاج کولای کیږي هومیوپیتیک ډاکټر زبیر شاه DHMS RHMP میډیکل ټیکنالوژیست او هومیوپیتیک ډاکټر عادل شاه DHMS RHMP میډیکل ټیکنالوژیست د سیرو د لاندې ستاسو د هر قسم مرض د علاج لپاره شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر برانچ نمبر 3 ډیسټریکټ بونیر سواړی بازار هومیوپیتیک ډاکټر زبیر شاه صاحب او هومیوپیتیک ډاکټر عادل شاه صاحب دا داولري چې مونږه د هر قسم د زنانو یا د نارینو د مرزونو علاج په ګارنټي سره کوو او ان شاء الله جل جلاله چې زمونږ د یو علاج سره به دغه انسان بالکل صحتیاب کیږي ډیر په کم خرچو سره لو علاج ترلاسه کوي شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر سواړی برانچ نمبر 3 ډیسټریکټ بونیر یونیورسيټي او بونیر ته بالکل مخامخ کچری تاسو په خپل یا تاسو په ملګرو په خاندان کې څوک هم بیمار وي نیوزل شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر سواړی بازار ډیسټریکټ بونیر ته تشریف راوړئ ان شاء الله جل جلاله چې شفا به بیا ومومئ پتا بیا یاد ساتئ شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر شاخ نمبر 3 سواړی بازار ډیسټریکټ بونیر یونیورسيټي بونیر ته مخامخ دیوانه بابا روډ سواړی بازار عبد الله مارکیټ ډیسټریکټ بونیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زو ډاکټر زبیر شاه د زمو شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر برانچ 3 دی او دا په سواړی کې واقع دی بونیر یونیورسيټي ته مخامخ عبد الله مارکیټ کې دا زمونږ کلینیک دی دلته د مختلفو علاقو نه د پیچیده امراض مریضان راځي ډیر مریضان پکې دا سدي چې د مهرو مسلې دي د جوړونو مسلې وته راځي یا د دملا د کمپټي دي د پټو مسلې وته راځي جوړونو مسلې راځي کم چې یوریک اسید مسلې چې راځي او کم چې د تبه د ټایفاید ډیر خلک دلته یای کې ډیر زیات انوال دي اچ پایلوري چې کم مرز د معدې حواله سره چاګیز ډیر زیاتی قبضه مسلې ډیر زیاتی السر مسلې دلته ډیر زیاتی دي او خونی بواسیر دلته ډیر زیات مریضان راځي اکثر ډیر مریضان ته خونی بواسیر کې غوټه مسلې یا کلمه بار راوځي یا بادي بواسیر پای کې غوټه موټه دا تکلیف وته ډیر ډک میچاوځي باندې در راځي سوی جلن وغیرہ دا راځي بل د سکین مسلې چې کم د الرجی مسلې دي آی کې سورایسس شو یا د عام الرجی چې شو یا د سکین کم د درپړې مپړې دا راځي دا غي حواله سره مریضان دلته ډیر راځي کم بغیر اپریشن نه علاج کوو نو آی کې مختلف امراض داسې دي د ټانسل مونږه بغیر وداوټ سرجری اپریشن کو علاج کوو کم د پوزې غوخه دا یا پروستات مسلې دي یا د زنانو د رسولو مسلې دا غي وداوټ سرجری علاج کوو او بل کم د زنانو د بانچپن حواله سره یا د مرد کم بانچپن مسلې دي د چا اولاد نه نو موږ دا غي ډیر بهترین علاج زنګ په هومیوپیتیک کې دي او دلته ډیر زیات خلک برازي دلته ډیر زیات ایشو د بونیر کې ډیرو خلکو اولاد نشته دي او ډیر مریضان موږ زیر علاج دي سم مریضان چې دي ایت اولاد الله نصیب کړیم دي او س لګیا دي ازیر علاج دي ډیر مریضان ته زنانو ته چې کوم عموما مسله راځي د لیکور یا د سپین شا وغیرہ د بیماری کې فرق راځي یا د سی وی چې د رسولو مسلې وته یا د کمچریټیو مسلې دي موږ داغه وداوټ سرجری علاج کو ډیر مریضان دا سیدي چې د ټیبونو صفایم کړي اگې نه باوجود هم دای ته اولاد نه او بعضی لکه نارینه ته چې کوم مسله راځي تولیدي جراثیم مسلې وته راځي د ایزوسپرمیا شو او لګي سپرمیا شو یا د داسي تولیدي جراثیم کمی جریان مسلې اختلام مسلې نامرده مسلې ډیر مریضان ته دا مسلې ډیر زیات راځي بل چې کم کامن ډیر زیات مریضان راځي نو آل کاین چې کم راځي نو د ټایفاید او اچ پایلوري دا مسلې ډیر زیات دلته دي نو ډیر مریضان اکثر داسې دي چې اسپای کی خوراکونه کوي لکه پرهیز صحیح نه کوي بازاري خوراکونه کوي کم شورمه وغیرہ مصالحدار خوراکونه مرچکی او یا کم چکناهټ والا خوراکونه دای په وجه باندې ډیر زیات مسلې دي خلکو ته راځي نو د معدې آی شکار کیږي ډیر خلک داسې دي چې بغیر ډایګنوز او بغیر معلومات ډیر زیات میډیسن استعمالي نو زمونږ سونه خلک ملګری ویډیو اوري نو دی نه دی په کار ډاکټر نه مشورې نه بغیر میډیسن دی نه استعمالي لاول د خپل تشخیص کوي چې آیا زماده دا مرشته یا نشته اکثر اسبه څخه خلک د جاده ټایفاید نو هغه د دردونو استعمالي د چا په خټه د دردونو استعمالي د ځان لا بل بنیادی خبره چې کم دنو زموږ په هومیوپیتیک کې د دې ساید افیکټ نشته هر قسمه نسخه نه دا فاکتا کوپرس کا د مریض له فائدہ نه ورکی نسخه وته نه ورکی او انګلیش میډیسن داسې دی لکه ډیر خلک داري مل راځي ډیر سونه کلونه خلکو علاج کړي په لکه روپے خلکو خراب کړي دلته راځي او الله یې شفاوي وته ملاوي نو ډیر مریضان داسې دي چې هغه لکه د ځان نه میډیسن استعمالي نو دی له پکاري چې لکه دغه میډیسن د ځان نه جینه استعمالي ټایم ټیبل دی نو هغه زمونږ دلته چې اتوار پورې زما کشر او ډاکټر عادل شاه کینی دلته او بي ډي کوي او زه په خپل ډاکټر
ډاکټر زبیر شاه زه د پیر په ورځ راځم کوم چې د بونیر ولایت څلورمې ورځ وته وي د څلورمې په ورځ راځم د ساري د 11 نواله تر ماښام اذان پورې مونږ دلته اوپیډي کوو کم مریضان چې په پیچیده امراضو کې مبتلا دي نو شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر برانچ 3 ته راشئ د تمام مرضونو نه به تاسو ته شفایابي میلاو شي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په زمانه می سبحان موږ د سوات مټه پاتې کېدونکو دلته دا ډاکټر صاحب راته چا خولو دلته راغلی زما ویډیارل مسله ده د هغې علاجونه ما ډېر له صفانه نه کو کېدی شي دلته دا زه راته چا خولو انشاءالله کېدی شي دې سره شفا وکړي الله پاک. جی موږ د خدا سوات نه راغلي وو چېرته دا ډاکټر صاحب خولو چېرته ډېر صفت کړی دی او راغلي وو دله زموږ د دې سټ مسله ده داسې د دې رګونو مسله ده لکه د دې سر مسله ده او علاج ملاج ورته وکړو انشاءالله او چېرته ډېر صفت کړل نو به صفت راغلي وو. پتا بیا یاد ساتئ شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر شاخ نمبر 3 سواړی بازار یونیورسٹی بونیر تا مخامخ دیوانه بابا روډ سواړی بازار عبدالله مارکیټ ډسټرکټ بونیر.